څه کوئ ته راکړه څه کوئ لاس وړه یا الله 4 ودونه راکړي دا رنګه ودونه چې په دا علاقه کې نه وي دا رنګه ښایسته وي یو مله دا سایډه ناست اوبه یې راته نه وکړي بله مله دا سایډه ناست ډوډۍ یې راته نه وکړي بله مخامخ راته ناست دی راته خاندي څلورمه بیا کوچنیان یې مني یا الله ته خو مې دا سوال واورې ستا په درک هېڅ نه یا الله دونې پیسې راکړې چې د ملک په باچا باندې زما زکات خېږي یا الله یو ګای میر څو یا خدای پاکه په دا 4 ښځو کې یوه شاپیرۍ را باندې میینه کې شاپیرۍ یا الله ته خو هر څه کولی سې یا الله ته هر څه کولی سې یا الله دا زما تربور ځایار نه دی دغه دا 2 میږي دي دغه هم ځینې واخلې او ماته یې راکړې دا لنګه زه خپله شلومبی خورم دا وچې بې حلاله کړم یا الله چې د ده پر کور باندې د شلومبي ټکي ودرېږي یا الله دونې زویان راکړې چې په دا علاقه کې د چا نه وي د تبرو سیالي ده یا الله ډېر زویان د بدماشان زویان راکړې یا الله داسې پوست موټر راکړې چې د هېڅ چا هغه بیا نه وي د هېڅ چا هغه نه وي سټارټ وي څوک یې غږ نه اوري یا الله داسې موټر راکړې یا الله دغنې پیسې هم راکړې چې د دنیا څه بینکونه دي دا ټول په ډک شي بیا راته یې ستا ځای نشته زیات یې مه راړه یا الله ته خو هر څه کولی سې یا الله ته خو مې دا سوال قبول کړي په دا اقتناعي کې زه تا ته ځاړم خدای پاک ته مې دا سوال قبول کړي یا الله یې قبول کړي امین برحمتک یا څه کوې خیر آینګه د له خولې لاس اخیستی دی څه کوې ته بیا دلته کوم خوا راځې کړلی زه هم در سره ناست وم وروره دغه ځای اوس د دعا دسته دا د دعا کوې په دغه ځای کې دعا نه قبلېږي نو بیا چیرې ولاړ شم د دعا ځای معلوم دی هغه غټه هدره نه ده دا هدرې چې ورته شي دا ژړ پول چې دی تا ته لا نه دی معلوم دا چې ورلې هر سوال وغواړې ځای پر ځای قبلېږي دا زموږ د نیکهګان د پلرو دغه چې دعا غوښت هغه به ګرد هلته ورتلل تا تر اوسه لا نه دی معلوم یا دا دی نو زه نه یم خبر په دا کیسه باندې نو ما ته چا خپل پلار نه دي راته ویل نو بس ورسه د خپل سوالونه هلته وکړه دا بس دوه ټک په ټک قبول ټک په ټکه قبوله ده بس ګز بل ګای کېناست نو بس دوه راته کوه چې ځان ورسوم بس مال هم دعا کوه هلته بس ورلې ځان ورسوه بس دعا کوه اجازت په مخ زفرخانه اسباب راواخه موټر روان که اجر تلل لږ په بیداري کې ځان راورسوه او ټیمه ضایع کو زه راځه خولې واچو کوم دی بې مشوره تا نور سامان اخیستی دی راځه یا الله دونې پیسې راکړې چې د ملک په باچا باندې زما زکات خېږي یا الله یو ګای میر څو یا خدای پاکه په دا 4 ښځو کې یوه شاپیرۍ را باندې میینه کې شاپیرۍ یا الله ته خو هر څه کولی سې یا الله ته هر څه کولی سې یا الله دا زما تربور ځایان نه دی دغه دا 2 میږي دي دغه هم ځینې واخلې او ماته یې راکړې دا لنګه زه خپله شلومبی خورم دا وچې بې حلاله کړم یا الله چې د ده پر کور باندې د شلومبي ټکي ودرېږي امین برحمتک یا الرحمن یا الله ته د هر څه لایق هر څه قبول شي لاس واړه لاس واړه څه نه واړم څه شوال لاس واړه لاس واړه څه کوئ څه کوئ لاس واړه ته راکړه څیره څه کوئ لاس واړه لاس واړه څه کوئ ټایټ یې وته ما چیش کړې ما څه ګناه کړي ټایټ یې وته واړه پرېوځه وزم داسې وکړه
اول به هغه ته بډوګې ور وکاږې او بیا به سترګې ناوخته زه وکاږه چې هغه دره له سترګې خرابه شي او بیا به ینې زه وباسې او بیا به کوم شی هغه کوم شیان غوښتل وډوګې نه لاست سترګې بس داسې وکړه چې کوم شیان خرابه شي هغه بعد کې زه وکاږه دا نور وز وکاږه اخري بیا د مخ باندې تیزاب ورچې که څه مشانګې په ولګو زه مخې بیا ما طریقه راکړې لاسونه پښې چې دي هغه بعد کې بیا اخري بیا لاسونه پښې چې پرې تر هغوی ما لاله وه شیان د ګرځې وکړل چې خرابېږي بیا صحیح دی هغه اوس د راځي زه درته ځم اخري چې دی مخ یې ور خراب کړه چې بیا څوک پېژني نه سمن خاموش سړی در راوستی سړی را روان دی خاموش ته دا به سور فی جوړوي یاره یو نیم کروړ خو جوړوي شاوخوا کې چې ګر شیان یې وکړې بیا خو بیخي ډېر جوړوي ته راپرڅه ځوانه ښه ته که سپینه ته اوس دا راته وایه ستا په زړه اخر څه ارمان دی زیاته خو یې د چاړې تر څو کلان دي ټیم د دې لږ پاته او ټیم که دې لږ پاته اخري ارمان بیا هم واوره ما اخري ارمان دا دی چې زه خپلو بچیانو له روغ رسېدلی وای بل ارمان مې نشته داسې خو به نه ایس بیا وایي ځای ناست بیا څلور ودونه غواړې دنګ سوالونه خو بیا نه کې دا ارمانونه خو بیا نه یي پاته یا غواړم یو شیان نه غواړم بس خدای د ما روغ خلاص کړي د ستا د وجود پته درته ولګېده چې دا څومره قیمت لري او بالکل شکر خو پر دغه نه دی کښلی شکر به پر کار اوس په دې ځای کې چې راغلی اول د ده شي غوښتنه کوي چې ما خلاص که ما بچاو که زما وجود را بچاو که ما ژوندی یې لکه اوله غوښتنه د دغه شي کوي هر څه چې دی هغه د ګرد شاته کړي دي او د دغه شي احساس تر دې له مخه نه وي اوبه نشته ښه اوبه دې هم غواړې دغه د یو ارمان یې بیا دغه دی اوبه هم غواړي پته درته ولګېده احساس درته وسوي شکر به اول سړی پر چیش کاږي پر رخصت بیا کاږي نو څونه قیمت لري ډېر قیمت لري ډېر تا دې پته ولګېده محمد خان وچه پته ورته ولګېده پتې اوس ورته ولګېده بیا خو به ناشکري نه کوې نه کوم شکر ده دی بالکل شکر دی بس دا واره موږ خالد ما دا احساس درته کاوه چې ستا د خپل وجود احساس وشي نور زما هم مقصد نه وي په دې کې لاړ چې خپلې اوبګانې څه څه کوې هغه کوه خو دا ناشکري مه کوه شته ځه په مخه شه کور مو وداس